په اوکراین کې د روانې جګړې له وجې زیاتره خلکو خپل کورونه پرېښودي دي او کلي اوس وران ویجاړ پراته دي. همدغه حال د اوکراین د سلوویانسک سیمې دی. هلته د جګړې له وجې خلک وتلي دي، خو ځینې د خپلو څاروو او مالونو سمبالښت او حفاظت ته پاتې شوي دي. په دغو کې ځینې روسي ګډبانه هم دي چې د سلوویانسک سیمه کې ژوند کوي. Конечно, боятся. یقینا زما ګډې د بمبارۍ نه یریږي. کله چې هم دوی د ډزو او توپخانو آوازونه واوري نو ما له منډه کړي، خو زه څه کولی شم؟ دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د G7 غونډې ته په وینا کې ویلي چې روسیه باید د ده په وینا په قانوني توګه د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وګرځول شي. نوموړي د جون پر 20 وویل باید نړیوال یې مرسته وکړي. بلخوا اوکرایني ولس وایي دوی د جنګ ختمېدو په انتظار دي. تاسو هغه پټې وینئ؟ دا به روسي پوځ د اډې په توګه استعمالولو. دوی له هغه ځایه په ودانیو بمبارۍ کولې او ټول پټي یې هم وسوځول. ګیا هم سوځېدلې ده. دوی به زموږ ګډې بیزې هم نه پرېښودې چې پټو ته ورشي. د اوکراین نه په زرګونو کورنۍ خوندي سیمو ته کډه شوي دي. ډیرو خلکو خپل ډک کورونه، جایدادونه او څاروي پرېښودي دي، خو ځینې بیا هم هلته ایسار دي. دوی وایي بله لار نه لري او نشي کولی چې په خپل وروستي عمر کې کډې وګرځوي، نو ځکه هم ایسار دي او د خپلو څاروو خیال ساتي. د پټرولو بیې لوړې شوي. زموږ د کروندې ځمکې شاړې پرتې دي. تاسو وګورئ، دلته به د غنمو فصل و، اوس هر څه روان ویجاړ پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د 8 جمهوریت لرونکو هیوادونو مشرانو په اوکراین پر یو سوداګریز مرکز د روس لخوا شوی برید جنگي جرم بللی دی. اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د G7 غونډې ته دا هم ویلي باید نړۍ د دې کال تر پای د روس لخوا پر دوی شوی یرغل ودروي او جنگ پای ته په رسولو کې خپل کردار ترسره کړي. د اوکراین په یو شمېر سیمو کې پاتې شوي خلک وایي دوی د روانې جګړې د ختمېدو په تمه دي. دا ډیره د افسوس خبره ده. د جنګونو دا دنیا ډیره زهرجنه کړه. دلته اونې هم وسوځېدې. د بمباریو سره د کر ځمکه تباه شوه. د اوکراین په ګڼو سیمو کې د کروندې ځمکې ویجاړې شوي دي او تیارو فصلونو ته هم سخت تاوانونه رسېدلي دي.